ځه اوسه پلار زما له کوره ځه سهار راسي درته یوه باټلۍ اوبه راوړه ته د یوه باټلۍ اوبه نسې راوړلی څه بلا یې ګرده ورځ دي دا کړو په خوله دي په کور کې نیولې ده ګرده ورځ دي کور پر سر راخستی دي جنجالونه دي ته یې هغه خلکو رښتیا ویل دي چې د شپېتو سو نو د ویستو سو چې زوړ سو پروړ سو بس دا سپین ږیري پلاران سړي ټک په کړی ولی بس دې زویه زیاته زه ناجوړه یم بیماره یم زیاته د دغو کارو زه نه یم بس دغونه اوس ځوانان مې کاسودونه مې در وکړو اوس یو پلار نسي ساتی نو څه دی چې واده دې په راوکلی ډېر غټ انسان دې په راوکلی چې اوس سپین ږیری سولې واده دې راکړی دی ستا له لاسه موږ مړۍ څامه نسو خوړلی نه مې چای سمې کړي دي هره ورځ ته یې هغه جنجالونه دي هغه کیسه ده بس د دې باده په دې کور کې ستا ځای نشته زویه زموږ غم پلاران نه ودونه راکړي دي نه دغه راکړي دي ومې ساتل وروره جانه ودونه مې ځان د پخپله وکوتۍ ته به ودله ما در وکړي اوس دې پلار په کور کې نه پرېږدئ موږ ته یې نه دي راکړی تاله یې ولې در وکړو دا دې تا ما ته واده نه و راکړی بیا به ما او تا سره کتل دا کړو په خوله دې نیولې ده ګرده ورځ ته یې جنجالونه دي پارون دي څو واره ویلې تا ویلې دا څوک نارې وایي ما درته ویل کشنیان نارې وایي تا ویل څوک نارې وایي ما ویل کشنیان نارې وایي ته بیا لګیا وایي دا څوک نارې وایي زویه دا دلته د تورې کاغۍ سیل رالی ته کشنی وې تا زه در دې ګوته نیولی وم ښه نو تا راته ویل پلاره دا چیشتې ما درته ویل دا توره کاغۍ ده 100 واره دې راته ویل 100 واره ما درته وویل دا توره کاغۍ ده هغه باندې ما ځان ته زور نه دی ورکړی ته اوس را روان یې وروره جانه 3 واره دې راته ویلې بله ځان دې زور ورکړی دی دا خو به ستا نیکه لا راشئ ولې خو زه هغه ټیم کشنی ولمه زه کشنی سي ولمه دا کشنی سي کشنی دا پلار به خامخا لارو ښیي نو ته ما ته نه راوښیې ما له بې څوک راشئ زویه زیاته زما طبیعت هم د کشني دی بیماریانې دې راولېدلې دي اوس یو 15 ورځې ژوند دی تېروو بیا زما غم د مځکې پر خوا ډېر زور دی دا یوه پښه مې د قبر پر غاړه ده یا خدای پاکه دا یوه پښه یې پر غاړه ده دا بله یې بیا ور وښه که زویه زما خو دا سوچ مال دا زوی دې ښه سرمایهداره دی ښه به دې وساتي ښه غوښې به یاره اوس دغه به تر تا خو مې غریب زوی لا ښه دی که روزانه کولم سړي ته خو ښه په عزت کتل ښه اخلاق خو ورسره دی بس زیات ټینشن به نه جوړه زموږ ځواني دي په دا زما ځواني دي په 3 ورځې را ختم کړه ټینشن دې جوړ کړی ته ټینشن یې بل زوی مې داسې دی بل زوی مې داسې دی بل زوی که دې داسې ولې هغه به روزانې نه کولې دا د شکر دی زه ټینګ یم چاله روپۍ نه ورکوم پیسې پالتو ځای نه بربادوم یو ځای پالتو ځای نه خرڅ کوم راخلم یې ږدم یې جمع کوم یې نن دا دی زه شکر الحمدلله ښه په اثرات یم بل زوی دی هغه خو هغه دی ذلیله دی در په دره دی د بل روزانې کوي ته د هغه خبرې ما ته کوې د هغه خبرې ما له کوې هغه دغه غوندې خو له ما سره مزدوران لګیا دي هغه چې څو ګټي زه خو هغه نو پیسې و مزدور در کوم هغه 1500 ګټي زه و مزدور ته 600 روپۍ ورکوم ته د هغه خبرې ما له کوې بس پور ځه ولاړ شه دا غریب زوی کړه دلته بوج نه جوړی دماغ مه را خرابوه ځه څه کیسه ده بابا دا وینې په کور کې مې نه پرېږدي وایي زما له کوره ورځه ولاړ شه په کور دې ګر په سر راخستی دی سپین ږیری سړی زما یوه مړۍ دا ټیم د په کور کې نه پیدا کېږي هو نو خود به نه پیدا کېږي د دغه ورځې دپاره تا رالویوله هو د دغه ورځې دپاره تا دا دونه خوارې پر ځان تېرولې د دغه ورځې دپاره دا دونه خوارې در په درې سي ده تېره کړله دا ژوند یې ټول در په دره پر ځان تېر کړلی نو د دغه ورځې دپاره یې تېر کړلی چې زه سپین ږیری سم سبا ولوېږم د پښو د هغه زامن به مې خدمت کوي نو تا بیا زما کره ولې رایله کړی دی خو پخپله به دې ساتلی ما ورته ویلي دی خو دی نه راسره کېږي نه راسره کېږي ما ولم ورته وویلې ده ویلې یا دا زوی ډېر پراګران دی زه دغه سره دا نازولی نه دی چاسې نازولی دی بس هغه نازولی به اخر کار وکړي دی ما ته وایي ته اوبه ولې نه راوړې ته زما زویان ته خوږې ولې نه راوړې دغه پلار د سړی وایي بابا راځه بس روزانه کومه که لږ ګټم که ډېر ګټم هغه به دواړې خورو په دواړو په ګډو بې خورو ایله یې که دی لکه سرمایه ترتوب یې لکه ښه دی چې دی څه نور هم ډک شي راځه ایله یې که